السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې یوټیوب چینل په کومه طریقه جوړ کو او خپل یوټیوب چینل په کومه طریقه ویریفای کو. نو دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته تر ټولو څخه اسانه طریقه د یوټیوب چینل جوړولو درښیم او تر ټولو څخه اسانه طریقه د یوټیوب چینل د ویریفای کولو هم درښیم. دوستانو یوټیوب چینل ویریفای کول ډیر زیات ضروری دي، ځکه دوستانو که تاسو یوټیوب چینل ویریفای نه وي نو تاسو د څلور شیانو څخه محروم یاست. اول دا چې 15 منټو څخه زیاته ویډیو اوږده ویډیو تاسو نشئ اپلوډ کولای، او دویم دا چې هغه کسټم تمنیل هغه جوړ شوی عکس هم تاسو په ویډیو باندې نشئ لګولای. دریم دا چې کچیرته تاسو لایف سټریم په خپل چینل کې کوئ نو هغه هم تاسو نشئ کولای. څلورم دا چې هغه د یوټیوب چینل خپل په نوم باندې هغه لینک ورکول کیږي، هغه ته کنټنټ آی ډي ویل کیږي، نو هغه هم تاسو ته نه درکول کیږي. نو دوستانو دا څلور شیانو څخه به تاسو محروم یاست، او که چیرته تاسو خپل چینل ویریفای کړ نو دا څلور شیونه به تاسو ته حاصلیږي. نو دوستانو اوس راځو د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوو چې خپل چینل څنګه جوړ کو او په کومه طریقه یې ویریفای کو. ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب خواته د غنټې په نښان کلیک کړئ. نو دوستانو تر ټولو څخه اول به تاسو په خپل موبایل کې خپل یوټیوب اپلیکیشن خلاص کړئ. دغه د ملګرو زه خپل یوټیوب اپلیکیشن خلاصوم. نو دغه یوټیوب اپلیکیشن به تاسو په خپل هغه جی ایم ایل باندې خلاص کړی وي، په کوم جی ایم ایل باندې چې تاسو غواړئ خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ. صحیح ده دوستانو؟ نو چې کله مو دا خلاص کړی او په همغه جی ایم ایل باندې نو دغه لوګو باندې به کلیک کړئ، نو دلته به تاسو همغه جی ایم ایل انتخاب کړئ په کوم جی ایم ایل باندې چې غواړئ هغه یوټیوب چینل جوړ کړئ. نو دوستانو که تاسو زیات جی ایم ایلونه نو دلته تاسو تغیرولی هم شئ. نو چینل جوړولو دپاره به تاسو ټولو څخه اول په دغه ځای یور چینل باندې کلیک کړئ. دوستانو صحیح شو؟ نو چې په دې باندې تاسو کله کلیک نو دلته تاسو ته ستاسو د چینل په باره کې معلومات راوړي. دلته ستاسو د چینل نوم شو، دغه نوم تاسو تغیرولی هم شئ. په دې قلم باندې کلیک کړئ نو دغه نوم تاسو تغیرولی شئ، هیڅ مشکل پکې نشته ده. نو دوستانو دلته به تاسو په کریټ چینل باندې کلیک کړئ. نو چې کله نوم تغیر کړ کریټ چینل باندې مو کلیک کړ، دا ستاسو چینل جوړ شو. نو دوستانو چینل جوړول تر ټولو څخه اسانه طریقه همدا ده، نو دې څخه اسانه طریقه نشته ده. په یو کلیک سره ستاسو چینل جوړ شو. نو دلته تاسو ته ان شاء الله زه لوګو لګول ټولې طریقې به زه تاسو سره په بیلابیل ویډیو کې شیر کوم چې چینل ته لوګو څنګه ولګو، بینر څنګه ولګو، نو ټولې طریقې به زه ان شاء الله تاسو ته درښیم. صحیح شو دوستانو؟ نو دا شو د چینل جوړول تر ټولو څخه اسانه طریقه. ښه دوستانو اوس راځو د چینل ویریفای کولو دپاره. د هغې دپاره به تاسو خپل په موبایل کې چې هر یو براوزر وي هغه به تاسو خلاص کړئ، که هغه کروم براوزر وي که براو براوزر وي چې هر یو وي هغه تاسو خلاص کړئ. نو چې کله مو براوزر خلاص کړو نو ټولو څخه اول به تاسو دلته په سرچ کې ولیکئ یوټیوب سټوډیو. صحیح شو دوستانو؟ دا د ما لیکلی دا به وران کړم بیا به تاسو ته ولیکم. دلته تاسو به سرچ کې ولیکئ یوټیوب سټوډیو. صحیح شو دوستانو؟ دا د لیکل شوی. نو ډیر اسانه ده، دلته سپیل هر څه تاسو ته ښکاري، یا ان شاء الله د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، په هغې باندې کلیک کړئ نو ډایرکټ به تاسو سټوډیو ته راشئ. صحیح شو دوستانو؟ دا تر ټولو څخه اسانه شو. نو چې هر کله مو یوټیوب سټوډیو ولیکله نو دا به تاسو سرچ کړئ. چې کله مو سرچ کړو دغه اول لینک باندې به کلیک کړئ. په دې لینک باندې به د دې لینک به زه تاسو ته ډسکرپشن کې درکړم. دې څخه وروسته که تاسو څخه جی ایم ایل وغوښته هغې به جی ایم ایل به ورکړئ او بیا به کنټینیو ټو سټوډیو باندې کلیک کړئ. صحیح شو دوستانو؟ ګیټ د اپ باندې به کلیک نه کوئ، کنټینیو ټو سټوډیو په دې باندې به کلیک کړئ. نو تاسو څخه به ایمیل حتما غواړي، ځکه چې په کوم ایمیل تاسو چینل جوړوئ همغه به تاسو ورکوئ پکې. چې کنټینیو ټو سټوډیو باندې مو کلیک کړ نو دلته به په دې شین هغه باندې کلیک کړئ چې مخ ته لاړ شو. صحیح شو؟ چې په دې باندې مو کلیک کړ نو دا ستاسو ته په براوزر کې ستاسو ټوله د چینل سټوډیو خلاصه کړله. نو تاسو دلته هر قسمه تغییرات کولی شئ په خپل چینل کې، هر ټول معلومات ستاسو چینل دلته راخلي. نو اوس موږ چینل ویریفای کوو. دلته لاندې طرف کې دغه د سیټینګ آپشن دی دوستانو، دغه د زه به په نښه کړم، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ د لاندې طرف کې. صحیح شو دوستانو؟ چې هر کله مو په دې باندې کلیک کړ
نو دلته به تاسو د چینل آپشن دی دا دویم آپشن دی د چینل نو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ دوستانو د چینل ویریفای کولو دپاره به تاسو دلته په دې باندې بیا کلیک کوئ صحیح شو دوستانو چې هر کله مو په دې باندې کلیک نو دلته به تاسو دغه فیوچر ایلیجیبلټي صحیح شو دوستانو فیوچر ایلیجیبلټي نو ایلیجیبلټي په دې باندې به تاسو کلیک کوئ صحیح شو دوستانو چې کله مې په دې باندې کلیک کړ تاسو نو دلته به تاسو دلته دوه اپشن تاسو ته د ایلیجیبلټي دپاره راوختلی چې تاسو یو په خپل چینل کې کوم شیونه ایلیجیبل کولی شئ نو انشاءالله زه به د دواړو په باره کې معلومات درکړم مشکل نشته ده خو مهم موږ ته اوس چې ده د چینل ویریفای کول دي صحیح شو دوستانو چې هغه دا دویم اپشن دی نو دوستانو دا دویم اپشن دا موږ باید ایلیجیبل کو صحیح شو او دا دریم اپشن دا هم ایلیجیبل کېږي خو دا لږ معلومات غواړي دې څخه به دې ویډیو کې تیر شو نو که بلې ویډیو کې مو وخت پیدا کړ نو انشاءالله دا به هم درته شرحه کوم خو اوس موږ راځو د چینل ویریفای ته چې دا دویم اپشن دی دا موږ انیبل کوو خپل چینل ویریفای کوو صحیح شو دوستانو په دې ځای باندې به تاسو کلیک کوئ صحیح شو په دې ځای باندې نو چې په دې باندې مو کله کلیک کړ نو دلته به تاسو ویریفای په دې باندې کلیک کوئ صحیح شو دوستانو په دې شین خط باندې نو موږ غواړو خپل چینل ویریفای کړو نو د دې دپاره به په دې باندې کلیک کوئ صحیح شو دوستانو چې کله مو په دې باندې کلیک کړ دلته معلومات ورکړي دي چې مثلا چې ایلیجیبل کوئ نو دغه به تاسو ته فایدې حاصلیږي نو موږ غواړو چې دا فایدې حاصلې شي نو د دې په خاطر موږ ایلیجیبل کوو دا ویریفای کوو خپل چینل او دغه ویریفیکیشن په ایلیجیبل کوو صحیح شو نو تر ټولو څخه اول به دوستانو تاسو دلته دوه اپشن تاسو ته درکوي یو اپشن دا شو چې تاسو کوم نمبر ورکوئ هغې ته تاسو ته کوډ د میسج په شکل کې راشي یو دا اپشن شو بل دویم اپشن دا دی چې تاسو ته د زنګ په شکل کې تاسو ته زنګ راشي او تاسو ته کوډ وي هغه به تاسو ځان سره په نښه کوئ صحیح شو کال می ویت آن automated voice message صحیح شو نو موږ به اول انتخابو چې نه د میسج په شکل کې موږ ته میسج راشي کوډ راشي هغه موږ دلته ورکو صحیح شو دلته به تاسو خپل ملک انتخابوئ دوستانو چې کله ملک انتخاب کړه لاندې به تاسو د همغه ملک نمبر ورکوئ صحیح شو کوم نمبر چې تاسو سره وي همغه به تاسو ورکوئ نو زه دلته نمبر ورکوم صحیح شو دوستانو نو دلته به ملک انتخاب کړئ چې هر ملک وي که افغانستان وي که پاکستان وي که هر یو ملک وي هغه به تاسو دلته انتخاب کړئ یو منټ زه انتخاب کوم صحیح شو دوستانو دا ده ما انتخاب کړ او دلته زه اوس ورکوم مثلا د همغه ملک نمبر ورکوم کوم نمبر چې تاسو ورکړ همغه نمبر ته کوډ لیږي هغه کوډ به دلته ورکوئ چې کله هغه کوډ مو ورکړ بیا ویریفای کېږي ستاسو چینل صحیح شو دوستانو زه هغه نمبر اخلم دلته پیسټ کوم نو دا شو نمبر نو دې څخه وروسته به دوستانو تاسو په ګیټ کوډ باندې کلیک کوئ ګیټ کوډ صحیح شو دوستانو ګیټ کوډ باندې به کلیک کړئ نو چې کله مو په ګیټ کوډ باندې کلیک نو ستاسو دغه نمبر ته به کوډ لاړ شي چې هر کله ستاسو دغه نمبر ته کوډ لاړ هغه کوډ به تاسو راواخلئ دا وګورئ ما ته کوډ راغی نو زه دغه کوډ راخلم دلته پیسټ کوم صحیح شو لیکم دا ده نو دا کوډ شو دې نه وروسته به تاسو په سبمیټ باندې کلیک کړئ صحیح شو دوستانو دا د موږ په سبمیټ باندې کلیک کړ فون نمبر ویریفاید کنګراچولیشن یور فون نمبر از نو ویریفاید صحیح شو دوستانو دا شو زموږ چینل ویریفای شو نو اوس موږ کولی شو چې په خپل چینل کې د 15 منټو څخه زیاته ویډیو هم اپلوډ کو کسټم تمنیل هر څه ټول تغیرات پکې کولی شو صحیح شو دوستانو اوس زه تاسو ته همدغه اپشن ښیم دا به اوس انیبل شوی وي یعنی هغه شین شوی به وي زه دا سټوډیو راواړوم صحیح شو یو منټ بیرته همغه سیټینګ ځي ته لاړ شم سیټینګ ځي ته لاړم چینل ځي ته لاړم صحیح شو دوستانو اوس دې وګورئ دویم آپشن مخکې انیبل نه و اوس انیبل شو نو دوستانو دا د چینل ویریفای کولو تر ټولو څخه اسانه طریقه نو دوستانو په دې ویډیو کې به انشاءالله تاسو ډیر څه زده کړی وي
په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې نو دوستانو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو د دوستانو نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ته هم استفاده وکړي او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم. والسلام.